حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تراغ مور بیبی توئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مجلس کے ناس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ خبر وکړو زبا غي باندې خپشوم ام المومنین رضی اللہ عنہا کی تبوس کئی علی نبی علیہ السلام سے خبر وکړه چې ته غي باندې خپشوي حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ورته جواب ورکړي وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایل د انسانی زړونو ته د زنګ لګيږي څنګه چې وس باندې ته لګيږي بل مونږ ته پوښتنه کو فما جلاؤها یا رسول الله د دې لپاره هغه د زنګ د لری کولو طریقه وسي وس باندې هغه په زنګ شي وس باندې زنګ ونی سي هغه خلک پور کیږي هغه نه هغه زنګ په سنه طریقو سره لري کی مونږ ته پوښتنه کو د الله رسول د انسانانو د زړونو د بدل زنګ په طریقې سره لري کیږي په الفاظ دیگر زمون استاد محترم به فرمایل ول دغه ایمانی فصل چې د انسان په ځل کې د مؤمن سره د دې فصل د بار نبی صلی الله علیه وسلم کو فرمایل چې دغه فصل کله کله هغه ته چې وبه ملاو نشي دا جوړیږي موږ ته د الله رسول دغه فصل د بار کو بخور بسسي نبی صلی الله علیه وسلم کو فرمایل دا استاد د حدیث ترجمه چې کول مفهوم بیانو ول نبی صلی الله علیه وسلم ورته جواب ورکړو چې دغه فصل د بار کو بخور هغه د عالم بیان دی هغه د عالم درس دی چې د روزانه په بنیاد په دغه علاقه کې خلک راځي د عالم سره کینی دغه بچی راځي د مولوی صاحب سره کینی د قران سنت تعلیمات زده کوي دغه عالم ارشادات د نبی رسول الله او د الله او د رسول ارشادات د په جبه باندې او د دې خلکو دغه فصل بتازي په موږ د الله ام المؤمنین رضی الله عنها تبوس کوي علی به پدې کې د خفقان کومه یو خبره ده نبی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ورته جواب ورکړ ورته وای په علاقه پر خارونو کې خو په دنیا شه علما می مدرسې به می طلبا به می خو هغه بوادي او صحراګانی هغه کلی او اطراف علاقې دلته به صحیح علما باندې چرته نه صحیح علما په نظر باندې ناراضي د دې خلکو دغه فصل ته په وبنه ملاوي دغه فصل ایمانی دا خو به وچ شي وب جوړيږي دغه فصل به ختم شي ام المؤمنین رضی الله عنها ورته فرمایل ول علی لاس اوچت کې دعا کوم ته ور باندې امین هوا علی رضی الله ام المؤمنین دعا وکړه اللهم شتت ارزاق العلماء یا الله د علماء ډوډۍ خوره ورکړي یا الله د علماء ډوډۍ خوره ورکړي تاسو ورته دعا وایي خیره ورته وایي ام المؤمنین دعا وکړه حضرت علی رضی الله تعالی ور باندې امین هوا د علماء ډوډۍ خوره شو کلی ته ام عالم را ورسېلو خار ته ام عالم را ورسېلو یو باندې ته ام عالم را ورسېلو دیهات ته ام عالم را ورسېلو او بیا محترم تاسو په خپل باندې د حالات د دې علاقو کتلی وسم د دې اصحاب په پټه باندې تاسو کتلی هغه علاقې دي چې هغه خلک تر وسه پوری د سر نه د خو پوری په بدعاتو کې غرق دي په بدعاتو کې وردوب دي چرته په جنازو کې جنازې نه وروسته د التزام شروع کړي په اهتمام سره براوګر چې دعا وکړي چرته به مړ وشي یره په دې پسې ال ته مړ پروت دلته خیراتونه باندې کې چرته مړ وشي هغه پسې درېنه شروع شي هغه پسې ومه شروع شي هغه جاهلان لګیاره د خپل خلکو د مال د لوټلو سنه قسمه طریقې جوړ کړې دي عرض مدا کو محترم السترنه تر خوب وري هغه خلک بدعاتو کې اخته کړې دي ته دې ته وګوره د لکرتم په صحیح طریقې سره نو ورسي یقینا تاسو هم دغه احسان منئ چې تاسو علاقې ته دلته زمونږ ملګری رااله مفتی بیزل حسین صاحب راغی مولانا جاوید حقانی سے مفتی جاوید حقانی صاحب راغی تاسو علاقو کې یقینا دومره لوی کار شروع کړی دی یقینا چې په خار کې یو مدرسه کې یو علاقې کې دومره کار نه کیږي تاسو به دا ما سره منئ ان شاء الله